أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دی آیت مبارکه کې د تعلیمات نبویونا یو تعلیم دا شرک حرمت رد کولای کیږي، نو شرک فی التحریم والتحلیل. مخکې آیتونو کې په شرک باندې رد وکړلو او دای د پاره تخفیف بیان شو. نو دې آیت مبارکه کې د شرک یو خاص قسم چې آیت شرک په تحلیل و تحریم وای، د یو شی په حلالولو او حرامولو کې بل څوک اختیارمن ګڼل، یعنی دا شی حلال دی او دا حرام دی، دا اختیار صرف د الله تعالی سره دی. نو بل څوک د دې هغه اختیارمن ګڼل چې پلانې حرامول او حلالول کولی شي، دا شرک شولو. نو فرمای یا ایها الناس، اے خلقو، کلو خورئ، مما د هغه سنا فی الارض چې په ځمکه کې دي. مفسرین فرمایي چې هر شی د دې آیت د تقاضی مطابق هر شی چې دی دا حلال دی، د حرمت لپاره به دلیل کتلی کېږي چې آیا یو شی حرام دی نو پای باندې دلیل سره. نو که د یو شي په حرمت باندې دلیل نو نو بیا دغه شی چې دی دا حلال دی، او که د حرمت دلیل و نو بیا حرام دی. نو اصل په اشیاو کې حلت دی. فرمایي ای خلکو خورئ مما د هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي. په ځمکه کې چې څه دي دا خورئ، حلالا حلال، طیبا پاک. چې کم شیزونه حلال دی هغه خورئ، ان د کم شي په حرمت باندې نس نه دی راغلی نو هغه خورئ. طیبا پاک، نو دا طیبا او حلالا تقریبا یو شی دی چې کم شی پاک دی هغه حلال دی او کم شی چې حلال دی هغه پاک دی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان. شیطان چې د خپل وسوسو سره تاسو ته کم شکوک او شبهات په ذهنونو کې اچي، پاغه مو ورپسې کیږي. شیطان مختلف شیزونه اهام او صایبا، دا مختلف شیزونه چې مشرکینو د ځان ناغه حرام کړو. نو فرمایي چې دغه د شیطان په وسوسو سره دغه شیزونه داغه تابعداري مکوئ. انه لکم عدو مبین، دا شیطان ستاسو ښکاره دشمن دی. انما یأمرکم بالسوء، یقینا دی تاسو ته حکم کوي په بدو ردو ویلو سره. بدې ردې خبرې کول، سپکې سپورې ویل، تاسو ته دې خبرو حکم کوي چې تاسو بدې ردې ووایئ، سپکې سپورې ووایئ. والفحشا، او په بېحیایۍ سره تاسو ته حکم کوي وان تقولوا علی الله
او تاسو ته دا حکم کوي چې تاسو د الله تعالی متعلق دسی خبرې وکئ لا تعلمون چې تاسو ته علم نشته دی دې خبرې تاسو ته علم نشته دی د هغه خبرو د الله تعالی متعلق د بیانولو تاسو ته د دې خبرو حکم کوي وسوسې کوي فرمایي د تابعداري مکوئ یا ایها الناس اے خلقو کلو خری مما د هغنا فل ارض چې بزمکه کې دي حلالن حلال طیبا پاک ولا تتبعوا او تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه یقینا دې چې لکم ساوز پر عدو دشمن دې مبین ښکارا انما یقینا خبر دادا یامرکم حکم کوي تاسو ته بالسوء په بدی سره والفحشاء او په بیاي سره وان تقولوا او دا چې وای تاسو علی الله په الله باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين پروردگار زموږ د ناست په خپل دربار کې قبول او منظور کړي پروردگار د دې ناست د برکت او تر قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي پروردگار د مرګ نه مخکې مونږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین